علیکم ورحمت الله. یو حدیث کې مراغلی دی، حدیث قدسی دی. و ابن آدم، یا د آدم بچیا، تفرغ لعبادتی، زما بندګۍ لا ټیم ورکا. کار دی چې دا ټول ټیم د الله وي. مونږ الله پیدا کړی، مولا دی کنه. مونږ له یو دکاندار چې هغه سره نوکران یو، یو له 100,000 روپۍ تنخوا راکوي، ټول ورځ مغه ورکړي کنه. نو الله چې مونږ پیدا کړی، په کار دی چې دا ټول ټیم د الله وي. خو ځه الله وي ټول مو ورکوه، څه ټیم د الله بندګۍ له ورکه. څه فایده به وشي که د الله بندګۍ له د ټیم ورکو؟ نو الله پاک به د سینه د غنا نه ډکه کړي، بې پروا ژوند به دي. څه به هم د سره نه وي، خو په چا به د پروا هم نه وي. څه ته واپس خېږم نه، پردي حسابونه به هم نه کوي. او الله به د غریبي ختمه کړي. زړه کې به د الله مالداري واچي، بې پروایي او غریبي به د الله ختمه کړي، فقر به د ختم کړي. او که د الله بندګۍ له د ټیم ور نه که کنه، نو الله پاک به د زړه فقیر کړي، د کروڑونو د اربونو خاوند به، خو ټول ورځ به د مهنګای او د غریبۍ خبرې کوي. الله به د زړه فقیر کړي. زړه هلکه ډالر څو شو، ډالر لاندې شو که باندې شو، ټول عمر به یې دې سره تیر شي. او الله به د حاجت نه پوره کوي. کارونه به الله خواره واره کړي، سرواله برواله به ګرځي. الله بندګۍ سره تعلق ساتي، دې سره الله حاجتونه پوره کوي. اوسه پورې د لوګي نه څوک نه دي مړه، دنیا هم ګټه، خو د الله دین سره، قرآن سره تعلق ساته، دې سره سړی په سکون کې کېږي، سکون دې سره میلاوي. خلقتک للعبادة فلا تتعب. حدیث قدسی کې راغلی دی، بنده ته ما پیدا کړی، رزق به زه در کوم، ډېر ځان مستو مانه کوه. خیر دغه شرعي منډه وها، دکان له وځه، کاروبار له وځه، خو چې د الله بندګي دې نه هېره نه شي. وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا. الله نبی ته وی پیغمبر خپل کور والا ته د دینداري حکم کوه، د مانځه د عبادت، خپل هم بده کلک شه. لا نسألک رزقا، ته د رزق ذمہوار نی، یعنی مهنت کوه، خو ذمہواری د الله لاس کې ده. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. د دنیا کې چې څومره زنده سر دی، د ټولو د رزق ذمہ الله سبحانه وتعالى وهلې ده چې زه به ورکوم. لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. وکه تاسو په الله اعتماد وکړو، د الله بندګیم کوله، نو الله به داسې رزق درکړي لکه الله چې مرغان له ورکوي. سهار راپاڅېږي د ونو نه او د جالو نه ګرځي، نه دوبۍ کې دي او نه ملیشیا کې دي او نه سعودیه کې دي او نه امریکا کې دي او نه پاکستان کې دومره جدوجهد کوي. خو سهار چې وځي وږي، ماښام چې راځي ماړی. غرض دا دی، د دنیا کار و کسب خامخا کوه، خو په شرعي طریقې کوه. مړ ژوندی کوه، پکې د مسلمان تپوس پکې کوه، صله رحمي ساته، د الله بندګۍ له ټیم ورکوه، حرام حلال پیژنه. والله چې ته څومره چا دپاره منډه وایې که نه، چې لکه دې بچو له او دې نوسو او دې کړوسو ټول له پیدا کوم، سبا والله که نه دې بچو ته یادې او نه به نوسو ته یادې او نه به کړوسو ته یادې. 2-3 ورځې رواجي جړایي تاسې به وشي، بیا به ستا قبر هم د خلکو نه یېږي چې لکه بابا قبر چېرته و، پته نه لګي. یاره کوم هدیره کې دې هدیره کې به کوم قبر به یاره پته نشته. شنه کابل به درمنه راوخیږي او بس بیا به د هر چا نه یېرې، غمونه به ستا په سر پراته وي، حساب بیا ته ورکړې چې تا حلال او حرام او پردی او خپل حق دې نه ګټلی، او دې بچو له دې پیدا کړي او بلډینګونه دې جوړ کړي، نو ته به په غمونو ګیرې او دی به پې مزې کوي.